ما میخوایم پلیس هم از وطن خود به وطن خود خدمت کنیم. یعنی میخوای سرباز شوی تا به وطن خدمت کنی؟ بله. شکر خوب است که میای مردم مشتریاست میای مگر سابق وار نیست دیگه. سابق خوب بیادر به وقتی که مردم اینجا در جمهوریت زیاد بود حالا فعلا کم شده دیگه. کم میخوریم بیادر چی کنیم. شکر میکشیم 1000 بار که جان موجود است. 1000 بار شکر. و ته چې وړه وې دومره ښکلې نه وې ته چې وړه وې دومره ښکلې نه وې اوس چې رالویه شوې غونچه شوې د ګل بیا مې له سترګو سترګو نه اړوې بیا مې له سترګو سترګې نه اړوې ته جوړ بیا په تماشا شې د ګل او سیلابه اوس خو د ایمان ته خیر شه سیلابه اوس خو د ایمان ته خیر شه چې په سرو شونډو اموخته شوې د ګل دا به غوث کنی حالا 55 رقم خوان لري د هغې بېله خوند دی برګر بېله خوند دی درته څه وایم انشاءالله چې هر چا وخوړلو یو ځلې بیا خپله به راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مشئ ګران لیدونکو. الله دې وکړي هر چېرې هستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال عزالبی ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل په لازمینه دریم موکریان څخه ستاسو په خدمت کې ګرانو لیدونکو نن راغلو څو دلته د خلکو حال او احوال پوښتنه وکړو او دریم موکریان تاسو په انځوریز ډول وښیو. نو امید چې دا خپرونه تاسو خسته تمام نشي او د موږ ملتیا وکړي. ګرانو دوستانو زه به دا څه هم لږ تاسو ته وپېژنم. دا سړک ختلی دی نن دریم موکریان بازار دی او دا د دریم موکریان سړک دی څنګه مخامخ نهمه حوزې ته او اخوا به بنایي ده او بیا د بله خوا چارهیي عبدالله نو لاړ به سو بازار ته خو پخوا هم تللی یم یو خپرونه مې دا کړې نن به تاسو په همدې سړک یو خپرونه جوړه کړو. د موږ ملتیا وکړئ تر اخره شېبو موږ سره مل اوسئ. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دلته خواته مې لالا درېدلی دا هم درېیم موکریان ته راغلی ده او خبرې به وکړو څنګه راغلی ده او چی له خاطره راغلی د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ. لالا جان خوب هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساعتت خوب است؟ شکر زنده باشی. بخیر باشی. اسمت اگه به دوستا بگویی که بشناسیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمم سعید رستم احمدی است. باشنده کابل هستم. بسیار باشنده کابل. در این مارکت میشه خانهتان باشه در بلاکا؟ نه خیر اینجا آمده باختر خریداری به عید شکر میشه نزدیک است بخیر و فعلا با سرک توار پروژه تایمانی زندگی میکنم. اونجا زندگی میکنم. بله. با خرید اینجا اومدی؟ برای خرید. چطور چی مصروفیت داری؟ مکتب میری نمیری؟ بله مکتب میرم متعلم صف چهارم هستم. همیشه میخوایم که به درسم کامیاب باشم. در کدام مکتب هستی اگه بگو؟ مکتب فخر آسیا هستم. میخوایم همیشه هم استادم و پدر مادرم از راضی باشه. راضی باشه. خوشحال باشه نه؟ بسیار خوب. تا هنوز چی نتیجه گرفتی؟ خوشحال هستن نیستن؟ پیش خود خو میشه تست کرده باشی. والا تا بالا خو ندیدم. نیم خوش نیم خوش نیم خفه است. متوسط است دیگه. خب بسیار خوب. میخوای در آینده کدام رشته را بخوانی؟ اگه ایران به ما بگویی. آینده تا اول ما خودم تعیین نکردیم. پدرجان برام تعیین کرده دکتر شو و مادرجانم گفته کرکتر شو. ببینیم بخیر چی میشه. در سال ما سرش کوشش میکنم. نه حالا اون نظر از واست. نظر خودت چیه؟ تو خودت میشه پیش خود یک
قضاوت داشته باشی؟ ما میخوایم پلیس هم از وطن خود به وطن خود خدمت کنیم. یعنی میخوای سرباز شوی تا به وطن خدمت کنی؟ بله. بسیار خوب. کدام شعر فکاهی چیزی داری به بینندای ما تقدیم کنی؟ از مکتب هم میریم میشه داشته باشی. ترانه باشه مشکل نداره هر چی هست. نخیر آمادگیش نداری؟ نخیر. مشکل نیست. با چی آمدی؟ به خرید گفتی آمدی یعنی؟ لباس میخری یا میوه ایت میخری؟ و لباس میخرم تا فعلا که آمدیم لباس میخریم. بخیر باشی. دیگه کدام گفتنی اگه داری کامرا در خدمت؟ یا گفتنی دارم میخوام همیشه همگی با پدر مادر خود خوب رفتار کند و درسای خدا بخواند و سر وطن ما بلند باشد. بخیر باشی بدر، کامیاب باشی، خیر ببینی. گرانو لیدون کو یعنی مایکم استان بگیرم. دلته استادم ده دوی سره هم بعضی خبرې اترې وکړو. دا ورورم راغلی او شورمه واخیسته. استاد خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر سلامت هستی؟ مایکم برتون در همینجا دیم که صدایتون شفاف بیاد. بخیر هستی؟ بخیر باشی. ما تو بخیر یک دفعه دیده بودیم. بله بله یک بندگام آمده بود. بسیار خوب. چطور استاد فعلا کاروبار روزگار؟ شکر خدا هزار بار شکر میکشیم. میشه روزگار پیش میره. اونم زندگی دیگه اونم زندگی ان شاء الله روان است همون عادی. بسیار خوب. شورما از سوپ است دیگه چی است؟ شورما از سوپ است، سمبوسه است. سمبوسه است. فروشات خوب است. یعنی ما خودی مالی بیادرک خوردم هم شورما هستم خرید. میشه شکر خوب است که میای مردم مشتریاست میای. مگر سابق وار نیست دیگه. سابق خوب بیادر به وقتی که مردم اینجا در جمهوریت زیاد بود حالا فعلا کم شده دیگه. کم میخوریم بیادر چی کنیم؟ شکر میکشیم هزار بار که جان موجود است. هزار بار شکر میکشیم. باز استاد اینجا که هستی اینجا نایه هستن کدام پول پیسه یا کرایه نمیگیره؟ نه خیر نه نایه میگیره نه حوزه میگیره. ای چیز پرسونل از ما کس پیسه نمیگیره دیگه. راحت هستیم خوش هستیم از پیش. از لحاظ امنیتی هم دیگه امن است. کلش خوش هستیم از لحاظ امنیتی از لحاظ همه چیزش خوش هستیم. هیچ کس قدم ما غرض نداره راضی هستیم بالله. این دیگه دم آدم ایده است نزدیک است کدام بیروبار ایجاد شده یا اونم وقت وارست؟ طبعا بیروباره که ایجاد شده مردم میای خرید خدا میکنن از دکانا دیگه. اینجا میان سوپ میخورن سمبوسه میخورن شورما میخورن هر چی میخواد بازم تو میرن. یک اوسانه است میکنن شکم سیر میکنه با بله خیر ببینید استاد زنده با ما وقت دادید. بینندای ما صدایت هم میشنه کدام گفتنی اگه بوا داری؟ گفتنی ندارم. من گفتنی است که همیشه سربلند سرشار باشه. شما همچنان کامیاب باشید. با اجازه تان استاد. سوپ پرتم چی بخشتون پرتم. همین کامرای ما صحبت کردی فکر کنم. هر چی. خیر ببینید. تشکر. خوش آمدید. رو رخی شکر در سلامت باشی. خبری دی نور جوړی صد خیر تاسو خاصه بخیر فضل الله مننه ژوندی اوسې ورور. خپل نوم د کلیدونکو ته وایي څه د پیژنې؟ زما نوم سیلاب سالار د شپاړسمې ناحیې اوسېدونکی او دلته مکریان ته فعلا همداسې چاکري راغلم. نوم دې ویل سیلاب سالار. دوستان وینې یګله په بله څه ووایم نو ژوند به ووایم. ژوند کې د اول نفر سامنا مې وینم ډېر ښه ورور. دا نوم ته څنګه تاسو کورنۍ میخه یا چا بل در باندې ښه؟ کورنۍ خیر. کورنۍ بلارجان به میخه؟ مورجان. بس د منګه ما کورنۍ ښه بس د څه خاص معنا نه لري خو یو شو لري. بېشک کنه ډېر ښه. ورور کاروبار څه روزګار که دې لپاره خبرې وکړو؟ بس داسې د آزاد کاروبار کوم د میوو آزاد بزنس. میوه ده تازه و اوس نو سیزن د کوم میوه ده په دې به پوهېږې؟ سیزن اوس د وطني زیات د مخکې چې و د په ژمي کې د خارجي کشورو لکه برازیل دخوا ایران او هند دخوا میوې راتلې. اوس وطني میوې ډېر دي. الو دي، شفتالو، خټکي، د هندواڼې، توت زمیني دي، الو بالو، ګیلاس. هغه میوې اوس د وطني راوتې دي په ښه قیمت هم دي مناسبه. هر څوک کولی شي ترې استفاده وکړي ځکه په خارجي میوې ګرانې ولې چا یعنې اقتصاد د وطن اوس فعلا په ټیټه کچه کې ده.
ډیری خلکو نشي کولی چې مستفید شي د هغو میوو نه. اوس کولی شي په ښه بیه مناسب بیه ترې مو ګټه واخلي. دا که ووایې موږ ته تا به خوړلي خارجي میوو خوند ښه دی د وطني؟ د وطن آب و هوا چې دغه بېله هغه لري خوند لري او د خارجي میوو دغه هسې هغه نوم یې دی میوه خو ولې خوند هغه لذت هغه پکې نه وي لکه چې وطني میوې څومره د وطن آب و هوا چې ډېره ښکلې ده دا متعادله هوا ده او د خارجي فرق لري یعنې د دې وطن سره دېزې خو اوبه خوږې دي او د خارجي نه پوهېږم د هغه ځای نه کوم څه خو میوې ډېر فرق لري یعنې په خوند او رنګ او هغه کې زیات فرق لري. وطني به ښه وي ونه وطني ښې دي. او هغوی خو نو لږ شانتې مخ ته تللی دي بعضې کیمیاوي موادونه هم استفاده کوي. و هغوی دواګانو څخه استفاده کوي چې تر دې سره راځي په یو رقم دوا وهي چې ځان کلک وساتي. هغې چې وخت ختم شي د هغې دوا لږ وخت لري هغه بیا د خوند تغییری او مزه یې تغییرېږي بیا نو هغه د شی نه وي پاتې لږ هغه او د وطن خو تازه له ونې څخه چې وشکېږي بس بازار ته تقدیمېږي خلکو دپاره سخت خوند کوي. او دوستان نه میلان دا ده تر څو موږ د وطن خپلو میوو نه استفاده وکړو تر څو موږ خپل هېواد مخته لاړ سي او وطنداران هم هغوی څخه یو ګټه وانه اخلي که نه ورور؟ خیر اوس ورور ستاسو موږ ته وخت راکړه هېوادوال د غږ اوري که کومه وینا ورته لرې کامره ده په خدمت او که کومه ډالۍ کوم خوندور شعر لرې نور الله یو شعر به درته ډالۍ ولې نه دا کامره ته به وایي ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی ده ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی ده ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی ده او له دې کوڅو نه صبرېدل زما له وسه نه دي له دې کوڅو نه صبرېدل زما له وسه نه دي کنې یارانو راته هر وخت نصیحت کړی ده او هغه چې زه یې د ښایست په صفت نه مړېدم هغه چې زه یې د ښایست په صفت نه مړېدم هغه سړي زما په هر ځای کې غیبت کړی ده او زما رقیب د محبت په معنا څه پوهېږي زما رقیب د محبت په معنا څه پوهېږي هغه خو ژوند په یو لوی منافقت کړی ده او ما په هر ګوټ سره د یار د سترګو ذکر کړی ما په هر ګوټ سره د یار د سترګو ذکر کړی ما د شرابو په نشه کې عبادت کړی بس الله دې معافي کوي د آخري بیت لږ ذره بس دا نو شعر نو بعضې خبرې پکې خو واقعیت نه لري نو که بیا یو لنډ ټن غزل به درته وایم وایه ته چې وړه وې دومره ښکلې نه وې ته چې وړه وې دومره ښکلې نه وې اوس چې رالویه شوې غونچه شوې د ګل بیا مې له سترګو سترګو نه اړوې بیا مې له سترګو سترګې نه اړوې ته جوړ بیا په تماشا شې د ګل او سیلابه اوس خو د ایمان ته خیر شه سیلابه اوس خو د ایمان ته خیر شه چې په سرو شونډو اموخته شو د ګل بس مننه خیر استاد کور د ودان کامیابه اوسئ مننه زموږ ته وخت راکړئ ستاسو نه هم مننه چې راغلی زموږ تپوس مو وکړ ښه وخت مننه استاد خوشحاله په اجازه بس الله مل خیر اوسئ ګران لیدونکو سیلاب صاحب سره هم خبرې وکړې نو زموږ ملتیا وکړئ د مارکیټ مکریان سی کې وو موږ سره مل اوسئ تاسو څو ښکلي انځورونه وګورئ د درېیم مکریان څخه زموږ ملتیا وکړئ ګران دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست یم راغلو ماما خواته چې ماشاءالله د دې منطقې خلک صفت کوي وایي نامتو برګر ده که نه استاد برګر دی دا لاهوري برګر دی ډېر ښایسته خوندور یي لاهوري برګر هم وي موږ سره چکن برګر هم وي چکن شورما هم وي ښه د پاکستان خوند به درکوي انشاءالله دا نو دا شیان به د پاکستان دا ټول د لاهور دي دا د پاکستان پنجاب د دغې دي او نور انشاءالله ښه شی دی دا یو دانه درله جوړوم وګوره نه همداسې دغه کېږي تازه کار وخت کې به خبرې م کوو دا څه شی ده که د معلومات دا غټه غوښه ده او پکې دال مکس کېږي دال سره او دال سره دا مکس کېږي
دې ته شامي کباب وایي دا پرې دا ګورې دا پکې به ماینوز وخو مونږ دا خپل سپیشل ماینوز جوړو دا نه پیدا کېږي د بازار نه دي خپله جوړه نه د بازار شی نه دی دا د شی دی چې مونږ یې خپله جوړو او داسې شی پیدا کېږي نه دا به ستاسو وخورئ وبه هم ګورئ خیر دی مینهوالو ته به هم لږ دغه ورکړئ او ادرس دی وایي بعضې دوستان ادرس زمونږ دا دی وروره دا مکرویانې سي مارکېټ ته تابش برګر ته مخامخ زمونږ جومات نه چې لږ مخکې راشي زه خیر دوستان انشاءالله ادرس واخیسته که چا زړه کېږي نو ځان راورسوي استاد خوا ته یو دغه راواله کړه استاد څومره وخت کېږي دا کار کوئ که دا مونږ ته زما والا بچی د دې کسب کې زما یو 15 کاله کېږي 15 کاله 15 کاله ښه مسلکي وی ښه بیخي بېغمه اوسه درته څه وایم چې انشاءالله یو ځلې چې هر چا وخوړله حتمن به راځي بیا ارماني راځي که شوقي اوسي خو حتمني راځي نو همدلته پیل کړی یا پاکستان کې دا نوی کار شروع شو شروع مونږ پاکستان کې وو تقریبا یو 13 کاله ما پاکستان کې هم دا کار خو دلته خو مې یو کراچۍ لګولې هلته ماشاءالله خو زمونږ غټ دوکان و رسټورانټ و هلته زه خیر الله ګوره الله مهربانه دی چې څه کېږي نو دا ناشته ده دا ډېر ښایسته تازه زه خپله د بیکري نه راوړم ښه ډېر هېڅ دی کې یعنې کوم داسې شی نه ښه چې نقصان در ورسوي او ډېر داسې غوړي هم پکې کم مصرفوي یعنې غوړ ښه نه دی او غوړ ښه نه دی یعنې بس مونږ به انشاءالله هغې دپاره هم ښه دی دلته هم څومره وخت کېږي کار دلته مې والا اوس کېږي دا یو 15 شپږ ورځې مې کېږي چې راغلی نه وای راغلی دا ویه ده پنجابیان ورته انډه وایي مونږ ورته کابلیانو ته هګۍ کابلیان ورته هګۍ وایي هګۍ هم پکې اچو ښایسته دا زموږ ترکاري هم ده ښه تازه ترکاري د ترکاري کې نو کرم ده او بادرنګ ده او ګازرې دي هر شی څلور پنځه قسمه شیان مې پکې ګډ خوند یې ښه ښایسته او هر څه به فایدهناکه اوسي انشاءالله هو نو هګۍ بېله فایده لري ترکاري بېله فایده دا کیچپ هم مونږ ګوره هغه عادي کیچپ نه استعمالوو امریکن کیچپ دی ډېر مزېدار دی دا هر ځای کې نه ملاوي برانډ کیچپ برانډ دی بېشکه انشاءالله د صحت او د دغې باندې مونږ ذمه دار یو زموار یې نو ډېر ښه استاد دا په دې یو برګر باندې به څو مصرف راسي په دې باندې مصرف راځي مصرف خو څه کې خو مونږ یې ورکوو فلحال په 50 روپۍ 500 افغانۍ ورکوو او د نور ځایانو کې بیا دا اتیا هم څوک ورکوي څوک یې په 100 ورکوي خو هغه بیا دا شی هم نه او دا مزه هم نه او انشاءالله زمونږ خو به ښه صاف سوتره او مزهداره شی به بیا به تاسو خپله مو وخورئ وبه ګورئ بیا نور یې خپله تاسو بیا دغه فیصله به تاسو کوئ چې ښه دی او که خراب نه انشاءالله قوارین ښه خوندوره ښکاري انشاءالله همداسې چې خوندوره قوارین ښکاري همداسې به خوند هم کوي دا برګر تیار سلف سواج دوستانو ته کله نږدې زه وګوري وګورئ د استاد زحمت دا شامي برګر دی لاهوري بن برګر 50 افغانۍ استاد په لاسونو د برکت داسې خوندور خو ښکاري ته ودرسوي وخورو سامه سته نه ده انشاءالله دا به غوڅ کړو دا 15 رقمه خوند لري د هګۍ بېله خوند دی برګر بېله خوند دی درته څه وایم انشاءالله چې هر چا وخوړلو یو ځلې بیا خپله به راځي بس استاد نوم دې وایه دوستان دې زما نوم دی استاد جاوید زما نوم دی او زما همدا مسلک دی بچیان دی مکرویانې سي 15 کاله کېږي سن دا کاروبار کوي تاسو نه هم تقاضا کوم تر څو راسي دې خواته درېیم وکړئ خیر دی یو دفعه نوشي جان کوي یو دفعه یې وخورئ بیا نور تاسو خپله ووایئ دا خپله قضاوت وکړئ کرارلی هم راسي که نه هم راتلی خو مقصد زما له خوا نه کوي یو ځلې ما خبره منې خو ډېر ټایټ برګر ده
بس استاد خیر اوسې زحمت دې وبخښه. مننه ډېره زیاته خوشحاله اوسې. قیمت خو یې نوش وراته. جان که بس ته نوش جان. خیر ده بیا هم. نه بس پوهېږم بس خیر ده وشلو بیا. کنه وشلو بچي وشلو. ښه دوستانو زموږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ. زه به برګر نوشي جان کوم موږ سره اوسئ. خیر درنو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه د درېیم مقریان څخه چې ما او زما ګران همکار ارمان جان تاسو ته په انځوریز ډول تقدیم کړو. تر بلې خپرونې چې د سیلاب ډول ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل له یو بلې ساحې څخه یا له یو بلې سیمې څخه حاضرېږم. په الله م سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.